دیو جن زما استا معاشره چنن د ګندګۍ سره مخامخ ده یا هغه خبرې ما او تا په وګورو باندې اورو چې کوم نازیبه خبرې دي په میډیا باندې هغه متعلق چې هغه به حیا خلق راوتی دي او به حیا اوازونه زنانم راوتی دي نارینم راوتی دي مختلف ګنده ګنده الفاظ داغو په خلو باندې روان دي چې په دې کې د الله به عزتیم کیږي په دې کې د رسول به عزتیم شوی ده په دې کې د حجاب او د پردې سره مذاق شوی دی د سورۃ نور د آیتونو سره د خلکو مذاق کړی دی ځکه سورۃ نور او دغه اهمیت د خلکو ته معلوم نه دی سورۃ الاحزاب او دغه اهمیت د خلکو ته معلوم نه دی اسلام او په اسلام کې د پردې او د حجاب چې کومه فلسفه ده هغه دیو ته معلومه نه ده ورنه دا قسم ګنده حرکتونه ګنده الفاظ ګنده قسم اعلانات او ګنده قسم ناری دا به د خلکو په خلو باندې نه راتلې او د خلکو په خلو باندې نه راتلې خو زموږ زمونږ معاشره دی ګندګۍ طرف ته روانه ده او دا غي پس روسا د يهود اللاس د نصارا اللاس او دغه افکار په دې زمانه کې کوم جدید میډیا دا او دغه پروپاګاندا او دغه په مقابله کې د مسلمانانو کمزوري او د خپل اسلام نه ناخبري د قران او د سنت د مسلمانانو ناخبري کتاب او سنت شاته ورزول هغه علمونو او تعلیمونو په سیمنډوال کدا د بهجابي دعوت ورکي کدا د اختلاط دعوت ورکي او کدا زناونو دعوت ورکي داغه اسباب دي چې معاشره د دې اسباب په وجه باندې بهایي طرف ته روانه ده هغه اثر د صحابو د دور تاسو ته ماویلو په طبقات د ابن سعد کې یو اثر ده عائشه صدیقه رضی الله عنها کور کې ناستوا دا غوريره رالل چې دا د عبد الرحمن رضی الله عنه لور او د ابو بکر صدیق نصیوه وعليها خمار او باغبان یو لپټه رقیق نری لپټه نری عائشه رضی الله عنها وتقار شو او وی فرمایل جتا ته سورۃ النور نه معلوم چې تا دا نری لپټه چول او زمون کور تر روانه وسره دا الفاظ ملګری کا فشقتها عائشه راولګه دا غلو پټای دو ټوټه کړه د ورېره د سر نه راواغستا او په منځه وشله و دوا فکستها اغته واغستل خمارا کثیفا اغلو پټه چغه پیړوا د کورنه ولا پیړ او ډبل لو پټه ورکړه ودالو پټه استعمال او ورېره چې زمون کرا راځي او دا نریلو پټی چې کوم دی دا زمون کرا چې راځي دا لو پټی باندې استعمالوي نن د ټولو اول د بهایي طرف ته دعوت ورکون کی دا زما استاد بیبیانو د کور والو لباسونه دي بهایا لباسونه نری لباسونه هغه لباسونه چې هغه ځان ته خلق راکاږي چې باغې باندې سيزونه لګېدلې چې هغه سړی ځان ته راکاږي هغه او د شهوتونو د خلکو رايخي هغه غافل نظرونه د خلکو ځان ته متوجه کوي دغه لباسونه چې زما استا په معاشره کې عام شو د دې نو به عام کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې هغه زنانو باندې الله لعنت ده هغه زنانو د الله رب العالمین د رحمت نه لري دي ونساء کاسیات دس خزی کاسیات چې جامې به اغوستي اخره زمانه کې عاریات د جامو د غسلو باوجود به د خزی بربندي داغه حدیث ده چې دا په خوانو سلفو ته مشکل شوی د دویمه صدۍ او د دریمه صدۍ محدثین جدي او ته دا حدیث مشکل شوی چې دا څنګه روایت د الله رسول فرمایلی دی چې ونساء کاسیات عاریات دسه زنانه په اخر زمانه کې پیدا کیږي د الله نبی فرمایي مال لیدل نه دي خو پیدا کیږي با
کاسیات جامې به ډيري عاریات د دې جامو باوجود بدا خزي بربندي کله چې ورسته جدید دور راغی د ملکونو د یو بل سره اتصال شروع شو د بهر ملکونو جامې د مسلمانانو ملکونو ته شروع شوې د صحابو د دور وروسته اختلاط د مسلمانانو د نور ملکونو سره شروع شو هغه جامې چې کله رستنو خلکو ولیدلې نو هغه فرمایل چې دا حدیث واضح ده په خپل معنا باندې د دې حدیث وضاحت او تشریح ده چې زنانه باغه قسم جامې اغوندي چې هغه جامې او پجامو حساب نه داغه شکل او تور به د جامو د لباس نه داغه جامې مقصد به عورت پټول نه د زنانه غاړه پټول بني داغه سینې پټول بني داغه مټي پټول بني داغه پتونو پندای پټول بني بلکې دا به لباس زینې د خاص جامه وي دا به د ډیکور د پاره زنانه استعمالي د پیشن په نوم به زنانه دا قسم کپڑے استعمالي او پردو سړو ته او پردو پروګرامونو کې د خپل خاص د اظهار د پاره به دا جامې استعماليږي ځکه د الله رسول عليه الصلاه والسلام 1442 سال مخکې دا خبره کړې و چې ونساء کاسیات عاریات خزي به پیدا شي لیکن جامو باوجود به دا خزي بربندي بهر ته بنزو نن ما او تا بخپل کلی کې بخپل کور باندې نظر واچو زما استاد خزو چې کوم لباسونه دي زمنګ د خويندو چې کوم لباسونه دي زمنګ د لونو چې کوم لباسونه دي آیا بدی کې یو جامه یو جوړه چې ما او تا په 3000 چې دا کم از کم ریټ ما وایو او د 4000 او د 5000 نه جوړه په کور کې کم نه یو جوړه د سشته چې د حدیثو مطابقي یو جوړه زمنګ په جامو کې د سشته چې هغه جوړه د ام حبیبی د لباس مطابق وي هغه جوړه د عائشه رضی الله عنها د لباس مطابق وي یا د تمام کائنات چې کوم صحابه دي داغو چې کوم بیبیان وي داغو چې کوم لباسونه آیا زما استاد بیبیانو لباسونه په دې لسو جوړو 15 جوړو کې یو جوړه د سشته چې د خاوند د یو مؤمن زړه په مطمئن شي چې او دا جامې د قران د حدیث مطابق دي یو خو عام خاوندان دی هغه نه ومزه یو هغه مؤمنان خاوندان دي چې بدی خبر ولا قار ورزي یو هغه مسلمان خاوند چې په کمره کې دا جامې نه برداشت کوي د لیور د ورور مخ ته دا جامې په خپل خزه باندې نه برداشت کوي په پردو ودونو خادو کې دا جامې نه برداشت کوي هغه مؤمن خاوند زیادومه دا جامې موږ برداشت کو زمارونو دا هغه دور راغلی دی چې تساهل علماء کوم بدی کې تساهل لز خپل ځان تم ګیله کوم تاسو تم کومه هغه بډاګان چې نن یو څوک له مخ کې چې کوم غیرتيان بډاګانو د ایمان هغه حرارت پاغیو کې ګرمو که ایمان نه دغه پختو حرارت هم بګي ګرمو د دې علاقه کوم پیغور د غینم یریدل نو هغه خلکو به هغه لباسونه راوړل چې کوم لباسونه د حجاب او د پردې لباسونه نن هغه بډاګان چې کوم نن نشپېتا یا کالو والا بډاګانو دغه ایمانی حرارت هم کمزور شوه دی هغه دا خبره کوي چې واړه دي او ماشومان دي او ځوانان دي او سبکیږي هغه عام نوجوان نسل هغه د موبایل د گمراهۍ د وجه نه گمراه شوی دي داغه نظر خدا د زنانه څومره بے حیا شي ځکه هغه په موبایل کې بے حیا زونه ګوري او خپل زنانه او خپل خور او لور له دا قسمه کپڑے راوړي او دا غټي کپڑے او غټي او حیاداري جامې داغه ته پسماندګي ښکارا کیږي دا روسه سړی پاتې کیږي دا خو تاسو موږ له د نواب د دور دعوت راکوي یا تاسو موږ له نن د 500 د شپېتو کالو مخکې د سادهګۍ دعوت ورکوي هغه نوجوانان زما استاد خور او د مور چې کم پیړی کپړې وي هغه ته پسماندګي وي هغه ته شاته پاتې کېدل وي هغه ته د ترقۍ په مقابله کې رکاوټ وي چې دا حیا ستر حجاب پرده دا د ترقۍ او د پرمختګ په مقابله کې رکاوټ دی